نشر کنین باشم نشر کنین را. سلام علیکم دوستانو. نن د سنبلې د میاشتې 15مه تاریخ د 1999 کال او نن چې دغلته ډېرې اوبه زیاتې شوي دي، دواړو خواته پلچک بند دی، تر 12مې حوزې پورې مربوط کېږي، 12مې ناحیې پورې. ډېرې مونږ هڅې وکړلې چې د دغې غم وخوري، خو چا غم یې ونه خوړل. دغلته یو پلچک ده چې دغه پلچک همیشه بند دی او دغه بندېدو له وجې نه خلک دغسې په مشکلاتو کې سر دي. زیاتره خلک په ګلدان کې مزل کوي، په ګلدان کې روان دي، مزل کوي، لاره بنده ده، خلکو ته لاره نه ښکاري. دغه دوکانونو وړو ټول لاندې لمدې شوي، د دوکاندار خپل هم موجود ده او ډېر خلکو مشکلات سره مخ دي. دغه دولت یو څه تر څه هڅه وکړي تر څو دغه ځای خلاص شي، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. سلامونه او نیکې هیلې. دا د ملک اکرم کوڅه قلعه شانان کلي 12مه ناحیه ده او خلک ډېر په عذاب دي. خلک رفت آمد نشي کولی، پیاده خو بیخي موټر هم رفت آمد نشي کولی. اوبه ډېر زیات ډنډ دی. باران نه بعد د ارزان قیمت دا حالات ته وګورئ. دومره غټه پروژه د ارزان قیمت د اوبو د ویستلو لار هم لري چې د سیند ته دا اوبه باید ووځي، لیکن څوک یې په کیسه کښېني، ښاروالۍ والا خپلې مزې کې خپلې پیسې خوري، خپلې پیسې اخلي. په هر پلاک کې په هر سړک باندې دغه شانته اوبه روانې دي او چا سره د دې غمه نشته ده. که ټکسونه دي که مالیات دي، هر سړی ورکوي. هر دوکاندار سره لاس په ګریوان په لوحو باندې هم دي چې دا لوحې دې ولې لوحو ټکس راکړه، د دوکان صفایي کتابچه راکړه، د دوکان مالیه راکړه. درې مالیه هر دوکاندار نه هر کور والا نه اخلي، لیکن څوک یې د قصه کې د دې جوړولو په دې ارزان قیمت د احمدشاه بابا په قصه کې څوک نه دي. مننه کوم. سلام ورونو. د ارزان قیمتو دویمه چارۍ ده، باران سره نالۍ بندې دي، دغه حال دی دویمې چارۍ. د سختې ویډیوګانې د دې ورځو کې وکړئ. برید ویو